حوصله يشول ماته مقبلين شو دوی شاته حوصله يشول ماته مقبلين شو دوی شاته دوی لخکری د شیطان دی مونږ لخکری د رحمان دوی لخکری د شیطان دی مونږ لخکری د رحمان نور مات شوی بدعتان هر ډګر او هر میدان والخود لیرن ورزم ورتستو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم مسلمان ورنو، د امام ابو حنیفه رحمه الله دشمن، د اهل السنت والجماعت دشمن، د قرآن او د احادیث دشمن کټاس بدعتي رحم الله ګاډري د هغې د دروغو او د شبهاتو په مقابل کې زموږ سلسلهوار موضوعات شروع دي. الحمدلله د هغې د دروغو جوابات، همدغه رنګې د هغې د مشرانو عقاید، همدغه رنګې هغه مسائل چې دی د الله د پیغمبر صراحتا او د صحابو صراحتا مخالفت یې کړی دی. څلورم نمبر دته فوق العاده چیلنجونه چې دا دعوه کوي زموږ اصول قرآن او حدیث او اجماع او قیاس دی، د موږ ته هغه مسایل ښیو چې د دی په مبارکه فقه کې شته دی او دا ورته ویو چې ته نرشه دا ثابت که. نو 15 چیلنجه په 13 مقطع کې دته لیږل شوي دي. اوس 14 چیلنج د دی په نسبت باندې نامنه لاندې ویښتان حجام نایبندې سړی خریلی شي هغه جایز دي. وګوره علمګیري 5 جلد 350 د تا نه پوښتنه ده چې دا په کوم آیات کې راغلی دي او دا کوم حدیث کې راغلی دي او دا کوم اجمال او دا ستاسو کوم قیاس ده، کومه فلسفه ده چې نایب پردی سړی د بل سړي دغه ویښتان خریلی شي. 15 چیلنج، ایا امام ابو حنیفه رحمه الله پیغمبر وو که عالم د دې امت وو؟ که پیغمبر وو د هغې بیا کوم معجزات دي، څه معجزات لري هغه وښیوه. که پیغمبر نو یو عالم وو نو د دې تقلید چا واجب کو؟ ځکه وجوب دا خو حکم شرعي دی، نو دا خو شارع کوي، نو امام صاحب تقلید دا چا واجب کو؟ دا ذکر کا. یا په قرآن کې ذکر کا، حدیث کې، اجماع کې کومه اجماع ده چې امام صاحب تقلید هغه واجب دی. همدغه رنګې قیاس. 18 چیلنج، هندو یا بل کافر د مسلمان دپاره شراب خرڅولی شي دا جایز دی. علمګیري 3 جلد 115 صفحه. دا اوس ثابت که په قرآن کې ثابت که، په حدیث کې ثابت که، دا کومه اجمال او دا کوم قیاس. 19 چیلنج، د بل چا د ښځې سره په شا کې جماع کول په هغه باندې حد نشته دی. قاضي خان 3 جلد 409 صفحه. دا کوم آیات کې راغلی دي د بل چا پردی زنانه هغه سره جماع کول؟ والعیاذ بالله. دا څنګه دا خبرې دی لیکلي دي او په هغه باندې حد نشته دی؟ دا کوم آیات کې راغلی دي؟ دا کوم حدیث کې دی او دا کوم اجماع ده او کوم قیاس دی؟ 20 چیلنج، ایام التشریق کې تکبیر په زور ویل دا د جولاګانو کار دی، جولاګانو په شان اوازونه دي. العیاذ بالله. صحابو چې اختر کې د ایام التشریق کې کوم تکبیرونه ویل هغې ته دی د جولاګانو عمل ویله، د الله پیغمبر به ویله. علمګیري 5 جلد 319 صفحه. دا کوم آیات کې راغلی، دا کوم حدیث کې دی او دا کوم اجماع او دا کوم قیاس دی؟ 21 چیلنج، که چا د خپل ځان سره جماع وکړه العیاذ بالله، یعنی خپل ذکر په خپل ځان کې هغه نه ایسته، خپل اندام دی په خپل ځان کې نه ایستو او انزال یې ونه شو، نو بیا وایي په هغه باندې غسل نشته دی. الدر المختار اول جلد 21 صفحه. عزتمندو دا مسایل دي سړي ته حیا ورته، لیکن اوس ضرورت یې اوس بیا ویو چې پته ولګېږي ایا موږ بېادبه یو که دی بېادبه دي. نو دغه مسله دا په کوم آیات کې راغلې ده، دا کوم حدیث کې راغلې ده، دا کومه اجماع ده ستاسو کوم قیاس دی؟ 22 چیلنج، که چېرته چا خپله ګوته په خپل ځان کې نه ایستله او داسې مات شو روژه هم ماته شوه. الدر المختار اول جلد 28 صفحه. او عجبه دا د مخکې وی که چېرته چا خپل ذکر په خپل ځان کې نه ایستو نو غسل پې نه لازمیږي. دلته وایي که ګوته نه ایستله روژه هم ماته شو او داسې مات شو، نو ګوته او هغې کې اوس باید چې په هغې باندې وشي. المهم دې نه موږ دا مطالبه کوو چې دا ګن دا اوس د کوم ځای نه ثابت دی چې عقل ابن الانسان لته حیا ورځي تاسو لیکلی دی؟ دا اوس په کوم آیات کې ده؟ ته زما اصل هغه قرآن دی او دا په کوم حدیث کې ده چې ته زما اصل حدیث دی او دا کومه اجماع ده او دا کوم قیاس دی؟ دا ثابت که. 23 چیلنج، امام د جماعت چې مقرریږي هغه به هغه څوک چې ښځې ښایسته او بل دا چې سر یې غټي
او بل دا دی چې اندام مخصوصه چې کوم دی د انسان دا به ورکوټی دا به دخیږي. تحتاوی در مختار اول جلد 2 صفحه. نو دا یې اوس بل شرم شو عزتمندو. امام باغی چې ښځه به ښایسته اول به له ښځه ګوري د امام، بیا هغه چې سر یې غټي او بیا هغه چې اندام مخصوصه. ستاسې د دې د اندام مخصوصه سره څه کار دی؟ دا یې رکوټه دی او که غټ دی دا به په چا ګوري؟ دا شرم او ریښ دی اوس د کوم ځای نه ثابت کړی؟ دا کم آیات کې دي؟ دا په کم حدیث کې ده ظالمه؟ او دا کومه اجماع ده او دا کم قیاس دی؟ نو که واقعا ته د دیوبند بچی نو اوس یې ثابت کړه. څلېرویشتم چلند که چېرته امام ابو حنیفه رحمه الله په شان شخصیت په بني اسرائیلو کې وی، نو یهودیت به نه وی پاتې شوی. العیاذ بالله. موسی علیه السلام د هغې په شان شخصیت و، یهودیت ختم نه شو، او که دا وی نو بیا به یهودیت ختم کړی وی. العیاذ بالله. دا د موسی علیه السلام نه غوره او افضل او هغه ختم نه کړه، ده به ختم کړی وی. دا کم آیات کې راغلي د الله بنده چې ده به ختم کړی وی؟ دا کم حدیث کې راغلي دي؟ دا کومه اجماع ده او دا کم قیاس دی؟ دا ثابت کړه. 15 چلند حاجی صاحب چې حج ته لاړ شي او هلته جانور کې هغې سره بدکاري وکړي، هغې کې خپل ذکر داخل کړي، د ده حج نه ماتېږي نه فاسدېږي. علمګیري اول جلد 243 صفحه. دا اوس په کوم آیات کې راغلي د الله بنده؟ او دا کم حدیث دی او دا کومه اجماع ده او کلم دا منعقد کړی ده او دا کم قیاس دی؟ د دیوبند بچی دا اوس ثابت کړه. 15 چلند استنجا کول دا سنت دی. هدایه اول جلد 15 صفحه وګوره. سنت مطلب دا شو که چا پرېښوستله او داسې کېږي. آیا دا عقل اخلي عزتمندو؟ سړی چې قضای حاجت ته لاړ شي او ځان صفا نه کړي، هغه که په لوټي سره یې، که په ګټې سره یې، که په اوبو سره یې، او داسې پاڅېږي، نو دې سړي لمونځ به وشي په دې ګندګۍ سره؟ دی وایي چې دا سنت ده او د دې نه د ده لویه بېادبي راځي چې د انسان په خوله باندې نه راځي. هغه دا ده. العیاذ بالله. گویا کې د الله پیغمبر د استنجا کله پریښي وي ځکه سنت ده، صحابه به پریښي، اهتمام بیا پرې نه کړی. دا کوم آیات کې تاسو راغلي دي چې دا سنت ده کله کوئ کله مه کوئ؟ دا کوم حدیث کې راغلي د الله پیغمبر ویل چې استنجا کله کوئ او کله داسې پاڅېږئ بیا ځئ؟ او دا کومه اجماع ده ستاسو؟ دا ستاسو کوم قیاس دی؟ کوم عقل دی؟ کوم منطق دی؟ کومه فلسفه ده؟ دا ثابت کړه دیوبندیه. 16 چلند وړوکې جنۍ سره پردۍ وړې لور سره جما کول چې هغه قابل د جما نه ده او په زوره دې راونیوله او ظلم دې وکړو او هغه وشلېدله، په دې انسان باندې حد نشته دی. قاضي خان 3 جلد 409 صفحه. د الله بنده عقلونه هم چېرته دي؟ داسې خبرې ستاسو د خولې نه راوځي. نو دا اوس تا کوم آیات کې کوم آیات ته دا استنباط کړی دی؟ فقیهه مجتهده. او دا کوم حدیث کې راغلی دي چې دا پې نشته؟ او دا کومه اجماع ده او دا ستا کوم قیاس دی؟ 20 چلند که سپی ذبحه کړي او غوښه خرڅې دا جایز ده. وګوره عالمګیري 3 جلد 115 صفحه. دا اوس کوم آیات کې تاسو راغلي چې سپو غوښه خرڅولی شي؟ دا کوم حدیث کې راغلی دی او دا کومه اجماع تاسو کله کړې ده او کوم قیاس دی؟ دې جواب وکړه. 28 چلند د ډمتوب سامان ډول ډبلي دا خرڅول جایز دی. عالمګیري 3 جلد 116 صفحه. دا اوس کوم آیات کې تاسو راغلي دي چې د ډمتوب سامان خرڅول دا جایز دي؟ کوم حدیث کې راغلی دی او دا کومه اجماع ده او کوم قیاس دی؟ دا ثابت کړه. 29 چلند که باچا چېرته زنا وکړي یا شراب وڅښي یا قتل وکړي هغه باندې حد نشته. وګوره قاضي خان 3 جلد 428 صفحه. عالمګیري 2 جلد 150 صفحه. هدایات 2 جلد 493 صفحه. دا اوس کوم آیات کې راغلی دی چې باچا تاسو مکمل آزاد کړی دی؟ اسم پې نشته دی. همدغه رنګې کوم حدیث کې دي او دا کوم قیاس دی؟ کومه اجماع ده؟ 30 چلند که چېرته مږه چا په جب کې ځان سره واچوله مونځ یې صحیح دی. فتح القدیر شرح د هدایه اول جلد 9 صفحه. څه سم د مږو فارم ته د سر جوړ دی، د مږو فارم ته د سړی جوړ کړي او بیا د خپل کتاب ورته د اول سر نه شروع کړي او تدریس ورته کوي. زه مړه مږو ته یې مه ویوه ځکه هغې د خپل جراثیم ورتېر نه کړي د بدعت. هغه هم د الله مخلوق دی، هغه به عذاب باندې اخته نه کړي. ښځه المهم دا یوه مشوره وه درته ومې کړله او کېدای شي لس خاتون نه په دې کې ستا ګټه زیاته وي د مږو په فارم کې. خو غرض دا ده چې دا په کوم آیات کې تاسو دغسې د هغې نه استنباط کړی دی او کوم حدیث کې دا مسله ده اوس دا کومه اجماع ده او دا کوم قیاس دی؟ 31 چلند
که مونځ کې چا سپی په شا که مونځ یې ورسره وکړو مونځ یې صحیح دی. الدر المختار مع الشامي 3 جلد 402 صفحه. ظالمه دا مسله اوس کوم آیات نه تا استنباط کړی دی او دا کوم حدیث کې ده، دا کومه اجماع ده او دا کوم قیاس دی؟ ښځه یو سپی ستا دپاره په کار دی چې بیا د مږو فارم کې وي او هغې د حراست دپاره ښه دی دله. محترمو د چا په زړه کې دا رانشي چې لکه دا څه بېادبي کوي. دا موږ لا اوس هم په چوکاټ کې ورسره رواني. دا چې کوم دی موږ ته یهودو الفاظ استعمالوي، دا یهودین دي، ملحدین راته وایي چې هغه لیونیم په دې پوهېږي چې لکه دا خلک یهودین نه دي، مسلمانان دي، قرآن یو دی، پیغمبر یو دی، کعبه یوه ده، یو شانې لمونځ کوي. خو دا بس ځان له لیونی جوړ کړی دی. نو نور شیعګان هر څه بلا او کنځلې خو پرېږده چې فجور خوله دا استعمالوي. موږ چې کومې خبرې کوو د چوکاټ داخل کې دا خبرې د سره مناسب دي، د ده مناسب صفتونه دي. دا باقي چیلنجونه به په نورو مقطعو کې پوره کوو. دا سلسله به روانه لکه مخکې چې ما ویله حتی تضع الحرب اوزارها، تر څو چې دا خپل اقرار نه کړي، تسلیم شوی نه وي، د دې خبرو نه انکار نه کړي، هغې پورې به دا سلسله روانه وي باذن الله د الله په فضل سره. او فاقره کې کټاس بدعتي رحم الله ګاډري دروغجن ته چیلنج ورکوو چې راشه د دې ریخ جواب دې اوس وکړه، دا دې راجمع کړه. ته چې وایې زمونږ 4 اصول دي، قرآن دی او حدیث دی او اجماع دی او قیاس دی، دا مسایل اوس په کوم آیات کې دي، په کوم احادیثو کې دي، او دا په کوم اجماع کې دي، او دا کوم قیاس دی. او انشاءالله د الله په فضل سره په خپله زندګۍ په ژوند کې د دې جواب نشي کولی. دا شرم به ځان سره قبر ته ویسي، د ټول ژونده پورې سپینګیری به شي او دا جوابونه به تا ته قرض پاتې، قبر ته به ځان سره ویسي. څومره لوی شرم دی او ذلت دی ستا لپاره. تعالی د الله په فضل سره داسې درس درکړم چې آینده وخت کې ته په چا باندې اعتراض ونه کړي او خپلو نمسو ته به او کړوسو ته به بیا وصیتونه پرېږدي چې دې خلکو نه ځان ساتئ. هذا وبالله تعالی التوفیق. اهل حدیث په شهادت ډېر فخرونه کوي، بدعتیان هسې بس وزیږي شن مکرونه کوي. خوشحال دي نشي چې بدوی آرام خوبونه کوي. دا د شیطان بچي او ورځ هم په قرار پرې نږدې، ان لله وای ملګرو د دین کار پرې نږدې. دا د شیطان بچي او ورځ هم په قرار پرې نږدې، ان لله وای ملګرو د دین کار پرې نږدې. مایوسان شي سلفي